ښځه په کومو وختونو کې د کوروالي نه خوند اخلي؟ دوه داسې وختونه چې هره ښځه پکې د کوروالي نه خوند اخلي او هغه غواړي چې په دغه وختونو کې خامخا کوروالي وکړي. نو دا معلومات مو د سړو لپاره راټول کړي دي. په دې هیله چې ویډیو را سره تر اخره وګورئ چې تاسو په ټول حقیقت باندې خبر شئ. دوستانو، ښځه او خاوند د خوشحاله ژوند داسې ملګري وي چې په هر راز کې او په ښه او بد کې د یو بل سره شریک وي او د دې هر څه سره د دوی لپاره کوروالی یا جمع کول هم حلال وي، ځکه چې کله په شریعت محمدي سره ښځه او خاوند نکاح وکړي او واده وکړي نو دوی دواړه د یو بل لپاره حلال شي او د دوی کوروالی هم حلال وي. که دغه کوروالی په ښه طریقې سره ترسره شي نو بېشکه چې ښځه او خاوند به هم خوند واخلي او خوشحاله به هم شي. د کوروالي لپاره تر ټولو ښه وخت او طریقه دا ده چې د شپې په وروستۍ حصه کې کوروالی وکړل شي، ځکه اکثره خلک د شپې په لومړۍ حصه کې کوروالی کوي چې دا د صحت لپاره خطرناک هم وي، ځکه چې ماسخوتن کې روټۍ وخوړل شي او بیا سمدس ورپسې ګنټه یا 2 ګنټې پس کوروالی وکړل شي نو دا بیا ډېر نقصان پېښولی شي، ځکه چې دې سره خېټه هم غټېږي، د بلډ پریشر مسلې هم پیدا کېږي او نور ډېرې بیماریانې د انسان په وجود کې پیدا کېدلی شي. نو د دې لپاره پکار ده چې د شپې په وروستۍ حصه کې کوروالی وکړل شي، ځکه چې هغه وخت کې د انسان وجود برابر وي او په ښه طریقې سره کوروالی کولی شي. دویم وخت چې ښځه پکې په مینه کوروالی کوي هغه ډېر خاص وخت وي چې خاوند د مسافرۍ نه ډېر وخت پس کور ته راشي، نو واقعا چې دغه وخت کې ښځه ډېره خوشحالیږي او د کوروالي نه مکمل خوند اخلي، ځکه چې ښځه د دغه وخت انتظار کوي چې خاوند به کله د مسافرۍ نه کور ته راځي. نو چې کله راشي په هغه وخت کې په هغه شپه غواړي چې خپل خاوند سره کوروالی وکړي، نو دغه وخت کې هم ښځه ډېره زیاته خوشحالیږي، په دغه وخت کې هم په مینه کوروالی وکړئ. نور ټول وختونو کې کوروالی خوند کوي، خو دا یو څو خاص وختونه چې تاسو سره مو شریک کړل چې په دې وخت کې ښځه ډېر په مینه کوروالی کوي او خوند ترې اخلي. د ویډیو د کتلو مو ډېره زیاته مننه کوم. پشتو پوسټ چینل در سره سبسکرایب کړئ چې په آینده کې زموږ نور ویډیوګانې تاسو ته په وخت ورسیږي. ډېره مننه. آباد اوسئ.